نظم د دالې کومه د یو عنوان دی چې تازه نظم دی. زه لا وړوکی یم، زه دا منم چې وړوکی یم، زه لا ماشوم یم خو ستا نظر کې خو تا زما ذهن لوستلی نه دی، په ظاهري نظر خبرې کوي. خو تا زما ذهن لوستلی نه دی، په ظاهري نظر خبرې کوي. زما ګیله له تا نه ځکه کېږي چې ستا نظر کې ټول واړه دي خلک راته اکثر په کور کې داسې وایي ته لا ماشوم یې په هېڅ نه پوهېږې. راته اکثر په کور کې دا وایي چې ته لا ماشوم یې په هېڅ نه پوهېږې. زه ورته کله کله دا وایم مورې قسم دې په هر څه پوهېږم. زه ورته کله کله دا وایم مورې قسم دې په هر څه پوهېږم. پلار ته چې داسې وایم نو ښه وخاندي. زه خو ستا زوی یم تجربه لرمه، زه خو ستا زوی یم تجربه لرمه. مشر ورور راته هم داسې وایي مړه کلاشه ته په څه پوهېږې. آخر دا چې حالات مې هم ناپوهه ګڼي. آخر د چا نه زه ګیله وکړمه، کوم په دې خبره پوهه کړمه. وړوکی نه یم په هر څه پوهېږم. څه د حالاتو ناکړدې ښه نه دي، څه د دې خلکو رویې ښه نه دي، د واکدارانو ارادې ښه نه دي. نو زه ګیله د چا نه څه وکړم. د آخري خبره واوره زما، زه به حالاتو سره جنګ کومه، زه به د دې خلکو نه ضرور پوښتمه، د واکدارانو به ګریوان رانیسم، ورته به وایم چې وګوره اوس زه اوس وړوکی ګرني نه یم ښه، زه اوس رالوی شوم په هر څه پوهېږم، زه اوس رالوی شوم په هر څه پوهېږم. ډېره زیاته مننه.